د ننګرهار ولایت اړوند تورخم ښارګوټي مسؤلین وایي د دغې لارې افغانستان ته د کلدارو د راتګ مخه نیولې او دغه راز چاته د اجازه هم نه ورکول کیږي چې له اړتیا زیاتې افغانۍ له ځان سره انتقال کړي. د ننګرهار والي هم ګواښ کړی کله اړتیا زیاتې افغانۍ څوک پاکستان ته انتقالوي دا چاره قاچاق دی، که څوک یې ترسره کړي سخته سزا به ورکړل شي. ننګرهار چې له کلونو راهیسې پکې د افغانیو پر ځای کلدارې په راکړه ورکړه کې استعمالېدې، له تېرو شاوخوا 2 اونیو راهیسې پکې د ولایتي ادارې له لوري په کلدارو بندیز لګېدلی چې دا چاره د ولس له ملاتړ څخه برخمنه شوې ده. ولایتي چارواکي وایي دا ځل به په مرکزه ولسوالیو کې یو شان د کلدارو مخنیوی کوي او په پیل شوي کمپین کې به له جدیت کار اخلي. تر ټولو ډېره اندېښنه د تورخم لارې ته وه چې خلکو شکایت کوه کلدارې په همدې لارې راځي او په دې خاطر چې د افغاني ترویج پر وړاندې خنډ جوړ شي افغانۍ انتقالېږي. د تورخم کمیسارۍ مسؤلین وایي پولیسو ته جدي لارښوونه کړې چې هیچ چاته له دې غاړې د افغانیو او له هغې غاړې د کلدارو د انتقال اجازه ورنه کړي. د تورخم کمیسار سمونور نجیب الله صافی وایي هره ورځ د تګ راتګ پر مهال د خلکو ته راشي اخیستل کېږي او هر څوک چې له هغې غاړې راځي او کلدارې ورسره وي په سیمه کې د موجوده صرافانو لخوا ورته تبادله کېږي. بیا زیاتوي که څوک په خپل زړه کلدارې افغانۍ کوي ښه خبره ده، که نه دوی یې تلاشي کوي او بیا ټولې کلدارې افغانۍ کوي. دغه راز که څوک له ځان سره له دې غاړې افغانۍ ولري او له حد زیاتې وي نو هم اجازه نه ورکول کېږي. اصل دروازه تورخم ده او د تورخم نه که چېرته کلدارې اخوا ته موږ پرېنږدو نو دا به ډېر په هغه باندې تاثیر ولري او ډېر قوي رول به ولري.